عزتمند مسواک کول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی او په دې کې موږ د فار د دنیا او د آخرت ډیر زیات فواید دي چې هغه انسان د نظر ناراضي لیکن په هر یو سنت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو خپل حکمت وي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه د ځان نه خبره نه کوي د امریکای یو کس د خپل اسلام راوړلو واقعه بیان کړې ده چې ماته د غاښونو او د وریو داسې علاج بیماری پیدا شوله چې د امریکای ماهرین ډاکټران اسپیشلیست ډاکټران د هغې د علاج نه عاجز شو یعنې د هغې علاج یې نشو کولی آخر دا چې د امریکای غټو غټو ډاکټرانو یو کمیټي برابر کړه او هغوی کېناستل او د انساني همدردۍ په بنیاد باندې هغوی تحقیق شروع کو نو وایي هغوی زما دپاره یو دوایي تجویز کړله یو دوایي تیاره کړله او ماته هغه راکړله او راته وویل چې په دې سره به ستا په بیمارۍ کې تخفیف او سپکوالی راشي وایي کله چې ما دا دوایي راواخیسته او کور ته روان شوم نو په لار کې مې یو د مسلمان ورور سره ملاقات وشو هغه زما نه تپوس وکړو چې چېرته تللی وي ما ورته ټوله واقعه بیان کړه او د خپله بیماري مې ورته هم بیان کړه نو هغه زه د نورو مسلمانانو خواته بوتلم کم مسلمانان چې په هغه وخت کې اسلام د خورولو دپاره امریکې ته راغلي وو وایي موږ هغوی سره کېناستلو وایي څه وخت پس دوی ټول د اودس کولو دپاره پاڅېدل او د ټولو سره مسواکونه وو خپل غاښونه یې صفا کول ما چې د دوی سره دا مسواکونه ولیدل نو وایي زه حیران شوم او ما د دوی نه تپوس وکړو چې دا لرګی د څه شي دی او دا تاسو د څه لپاره استعمالوئ هغوی راته وویل دا یو سنت عمل دی په دې سره په مازده کې اجر زیاتیږي او په دې کې نورې ډېرې اخروي او دنیاوي فایدې دي او په دې سره د غاښونو او د وریو صفایي راځي او وریو ته فایده میلاویږي وایي هغوی ما ته هم یو مسواک راکو نو وایي هغه ما استعمال کو وایي 8 ورځې پس زما د وریو بیماري د څه حده پورې ښه شوله دی فرمایي چې ما ته ډاکټرانو ویلي چې 8 ورځې پس به د معاینې دپاره دوباره راشي نو وایي چې کله لاړم او هغوی زما معاینه وکړله نو هغوی ډېر زیات خوشحاله شو او ما ته وویل چې زمونږ دوایي خو ډېر اثر کړی دی چې زمونږ د دوایي په وجه تا ته د ډېر خطرناک مرض نه هغه شفا حاصله شوله دی فرمایي ما دا دوایي د سره استعمال کړې نه وه نو هغه ټوله دوایي مې ورته په میز کې ایښودله هغوی چې دا دوایي هم هغه شان صحیح سلامت ولیدله نو هغوی حیران شو او زما نه تپوس وکړو چې کله تا دا دوایي استعمال کړې نه ده نو بیا دا شفا درته په څه شي باندې میلاو شوله دی فرمایي چې ما د ځان سره مسواک وړی و هغه مې ورته وښودلو او ورته مې وویل چې څو ورځې ما دا مسواک استعمال کو چې د دې په وجه ما ته شفا حاصله شوله هغوی چې دا مسواک ولیدو نو هغوی حیران شو د دې نه تصویران واخیستل او په دې باندې ساینسي او طبي تحقیق شروع کو چې په دې مسواک کې داسې کم اهم مواد پراته دي چې د هغې د وجې نه ستا د غاښونو او د وریو لا علاج بیماری هغه ښه شوله دغه کس فرمایي چې کله ما د اسلام دا پاکیزه مذهب ولیدو او د دې په هر حکم کې مې دنیاوي او اخروي فایدې ولیدلې نو وایي ما اسلام قبول کو عزتمند ورونو دې د وجې نه د مسواک استعمالول پکار دي په دې مسواک کې عزتمندو ډېر زیات فواید پراته دي د انسان دپاره په دې مسواک کې هغه او یا فایدې پرتې دي او د ټولو نه هغه واړه پیدا هغه دا ده چې انسان ته به د مرګ په وخت کې هغه کلمه د شهادت نصیب کېږي